درنو کتونکو نیکی چارې او سلامونه. تاسو سره د یو نوي ویډیو له لارې بیا حاضر یو. زموږ د نن موضوع ده د خپلې ژبې ساتنه، د خپل هویت ساتنه ده. چی ګویرا وایي هغه قوم چې بغاوت نه کوي د رام وړ نه دی. څومره تباهي چې یو غیر معیاري ښوونځی او تنګ ذهن لرونکی ښوونکی خپروي، عمر او ویجاړتیا د لویو جګړو له امله نه رامنځته کیږي. د چه ګویرا په تایید سره ویلی سو یقینا یو استعماري ښوونځی او استعماري ذهن لرونکی ښوونکی غلامانه ذهنیت ته وده ورکوي او د ړندو مقلدینو یو بهیر روزي د خپل کلتور او خپلې مورنۍ ژبې ماشوم پردی کوي. همدا د بیګانګۍ فکر استعماري ځواک ته د پیاوړتیا احساس ورپه برخه کوي. همدغه د پیاوړتیا ځواک محکوم خلکو ته د تقدیري منطق په نوم ورمعرفي کوي. تقدیري منطق هغه فکري چوکاټ دی چې پکې انسان، ټولنه او تاریخ داسې انګیرل کیږي لکه هر څه یې له وړاندې ټاکل سوي وي او بدلون پکې ناشونی وي او د خلاصون لاره یې استعماري تعلیم او استعماري ښوونکی دی. کله چې یو قوم د خپلې ژبې لپاره مبارزه کوي، په حقیقت کې د خپل هویت، تاریخ او فرهنګ ساتلو لپاره مبارزه کوي. د بنګال د ډاکې محصلینو قرباني هم دا پیغام لري چې ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، بلکې د ملت د روح برخه ده او ژبه د قوم حافظه ده. که ژبه ژوندۍ وي، تاریخ او کلتور به ژوندي وي، او که ژبه مړه سي، د قوم د هویت څراغ هم کرار مړ کیږي. نو ځکه وایو چې ژبه د قوم حافظه ده. په ژبه کې د یو قوم تاریخ، ادب، دودونه، متلونه او د نسلونو تجربې ساتل کیږي. که ژبه ژوندۍ وي نو د قوم فکري او فرهنګي ژوند به هم ژوندی وي. څنګه چې د ډاکې د محصلینو پاڅون دا ثابته کړه چې بنګالي یوه ژوندۍ ژبه ده او د ژوندیو خلکو ژبه ده. د بنګالي ژبې د حق لپاره د محصلینو پاڅون د 1952 میلادي کال د فبرورۍ په 21 نیټه د بنګال په ډاکا کې
رامنځته شو. اوس په تاریخ کې دا پاڅون بنګالي لنګویج مومنټ په نوم یادیږي. هغه مهال بنګال د پاکستان ختیځه برخه یا ایست پاکستان. د پاکستان مرکزی حکومت غوښتو چې اردو ژبه یوازینۍ حکومتي ژبه اعلان کړي. حال دا چې په ختیځ پاکستان کې اکثریت خلکو بنګالي ژبه ویله. کله چې محصلین د دې پریکړې په ضد سړکانو ته راووتل، پولیسو پر مظاهرونو ګولۍ وچلولې چې زیات شمیر محصلین پکې شهیدان سو چې مشهوره نومونه یې دا دي: عبدالسلام، رفیق الدین حمید، عبدالبرکت، عبدالرحمن او شبیر الرحمن. تر دې قربانۍ وروسته بنګالي ژبه د خلکو د ملي هویت شناخت وګرځېده او وروسته د پاکستان مرکزي حکومت مجبور سو چې بنګالي هم رسمي ژبه ومني. د همدې تاریخي قربانۍ د یاد لپاره یونسکو په 1999 کال 21 فروری د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ اعلان کړه. اوس هر کال نړۍ دا ورځ لمانځي. اوس پوښتنه دا ده چې د استعمار ځپلو قومونو لپاره د دې ژبې ارزښت څه دی؟ د استعمار شویو قومونو لپاره دا ورځ څلور مهم پیغامونه لري. لومړی، ژبه د هویت یا شناخت بنسټ دی. که ژبه له منځه ولاړه سي، کلتور او تاریخ هم کمزوري کیږي. دوهم، ژبه د ازادۍ د مبارزې برخه ده، لکه څنګه چې بنګالیانو د خپلې ژبې لپاره قرباني ورکړه. دریم، د مورنۍ ژبو ساتنه. دا ورځ یادونه کوي چې هر قوم باید خپله ژبه ژوندۍ وساتي او د هغه لپاره مبارزه وکړي. د نړۍ ډیرو استعمار ځپلو قومونو لکه پښتانه، بلوچ او د افریقایي ملتونو وګړي لپاره ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، بلکې د تاریخ، کلتور او مقاومت نښه ده. ځکه د ژبو نړیواله ورځ دا پیغام ورکوي چې د خپلې ژبې ساتنه د خپل هویت ساتنه ده. په درنښت لمن مې د خوښیو ډکه.